السلام علیکم دوستان، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. بخیر راغلی بیرته بریا پښتو ته. نن غواړم تاسو ته اووه تغیرات بیان کړم چې هغه به په کاري ساحه یا په کاري محیط کې په راتلونکي کې راشي. مطلب راتلونکي ټیکنالوژي یا راتلونکي عصر چې کوم را روان دی، مطلب روبوټس، اټومیشن، آرټیفیشل انټيليجنس، دغه موضوعات چې په فیوچر کې را روان دي، دغه موضوعات په سبب د غټو تغیراتو شي چې په دغه تغیراتو باندې نن بحث کوو. اول، عادي یا بیا ارزښته وظیفې به له منځه لاړې شي. په لنډ وخت کې هغه وظیفې چې هارډ ورک ته اړتیا لري، مطلب زیات زحمت ته اړتیا لري، فزیکي کار ته اړتیا لري، هغه به له منځه لاړې شي. دلیل به دا وي چې د دوی په ځای به ټول روبوټس، هغه ماشینونه چې فقط په برق باندې کار کوي، هغه به استفاده کیږي. دلیل به دا اوسېږي چې یو رئیس، یو کمپنۍ رئیس چې غټه کمپنۍ اوسي، هغه په اسانۍ روبوټ واخیستلی شي، هغې ته بیا معاش نه ورکوي ځکه هغه یوازې الکتریسټي برق استفاده کوي او کار به کوي. نو هغه وظیفې چې زیات هارډ ورک، سمارټ ورک، چالاکتیا ته ضرورت ونه لري، ځیرکتیا ته فقط زحمت ته اړتیا ولري، هغه به ټولې له منځه لاړې شي. د آنلاین کاروبار به مطلب دا اوسېږي چې په هر ځای کې د نړۍ په هر ګوټ کې به هر څوک لاسرسی ورته ولري او دغه باندې به انفلیشن، مطلب د بیې پورته تګ یا اقتصادي بحران هیڅ شی تاثیر ونه لري، هغه به مخې ته رواني. که ولریم ډیر کم به اوسېږي. مطلب که چېرته څوک آنلاین کاروبار مخې ته بوځي، امیزان، علی بابا یا بل پلیټفارم یا یوټیوب یا انسټاګرام یا فیسبوک کوم چینل مخې ته وړل، دا به ټول په لوړه اندازه په فیوچر کې سکسسفولي د هغوی د نظریاتو او ایډیاو مطابق. دریم، you will become a company of one. تاسې به په خپل یو کمپنی اوسېږئ. په فیوچر کې به هر نفر دې ته ټرای کوي چې کارمند ونه اوسېږي، امپلوي جاب ونه کړي، ټرای به کوي چې هغه څه شی اوسېږي، اونر اوسېږي، مالک اوسېږي، بزنس مخې ته بوځي، غټ اوسېږي، وړوکی اوسېږي، په هر ساته بزنس وي، مطلب په خپل بزنس اونر وي او په خپل بزنس مخې ته بوځي. فور ایگزامپل اوس مهال هم شته، خو په فیوچر کې به دا بیخي ډیر اوسېږي. داسې کسان به وي چې یوازې فیسبوک او یوټیوب ته به کار کوي، ویډیوګانې به جوړوي او د هغې نه به ښه لوړه سطحه انکم ولري. نو په خپله به هغه کمپني اوسېږي مګر د یو نفر په خپله به یې رن کوي. څلورم، you will be paid by the second or project completion. تاسو ته به معاش درکول کېږي پر اساس د سیکنډو یا هم د پروژې د تکمیل کولو. مطلب ساعت خبرې یا د میاشتې خبرې به نه اوسېږي، تاسو به د سیکنډو په اندازه معاش درکول کېږي یا هم د پروژې د تکمیل په اړه. مطلب فیوچر کې به کارونه ډیر چالاکه، ځیرکتیا او خیارتیا ته اړتیا لري چې بیه به هم ډیره جګه اوسېږي، خو هر څوک به یې نشي کولی، خو انکم به یې ډیر ښه وي. تا ته یو پروژه درکول کېږي، هغه پروژه ته څو ورځو کې تکمیل کوې، ستا کار دی، خو انکم به د پروژې پر اساس وي. middle class will be automated first. هغه کسان چې په درمیانه کورنیو کې یا منځنۍ حالت د اقتصادي ژوند له لحاظه راځي، هغوی به له منځه لاړ شي کاري ساحو کې. مطلب د هغوی په ځای به ماشینونه استفاده کېږي ځکه چې هغه کارونه به ډېر اسانه وي. Your online presence is your CV. ستاسې آنلاین موجودیت یا مطلب ستاسې مسلک یا پروفیشن یا تاسې یو چاته ځان معرفي کوئ، هغه به ستاسې CV اوسېږي. CV به جوړوئ، جوړه به اوسېږي. CV به ستاسې لینکډ ان اکاونټ وي. خلک چې وغواړي ستاسې پر ډیټیلز پیدا کړي یا مطلب تاسې هایر کړي، هغه به ستاسې لینکډ ان اکاونټ، یوټیوب، فیسبوک دغه ځایونه ګوري او هایر کېږئ به. You will end up working 50% more than previous generations. تاسې به 50% زیات کار کوئ د تیرو نسلو خلکو څخه. دلیل به دا اوسېږي چې هر څوک به په خپله د بزنس اونر اوسېږي یا مالک به وي. مطلب مجبور دی چې په هر ټایم کې فکر وکړي او هغې ته کار وکړي، ځکه چې تجار شوي یا په خپله د یو تجارت مالک شوي، مجبور په هر ټایم کې فکر وکړي، کریټیویټي وکړي او هغه خپل نظریات په کار واچوي تر څو لا کامیابه شي. نو ځانونه ورته آماده کړئ او کوشش وکړئ عصري ژوند په مطالعه کولو سره عصري نړۍ ته داخل شئ. مننه.